السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ټول به روغ یاست. دوستانو که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو تر دغه ویډیو لاندې دا سور د سبسکرایب بټن کلیک کړئ. لږ ځنډ وروسته به تاسو ته د زنګ نشان راسي، هغه هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې درښیو چې یو په زړه پورې ډیزاین څنګه وکړو. دوستانو د ډیزاین په اړه ډېر اپلیکیشنونه پلی سټور په کروم په هر څه کې پیدا کېږي، خو کوم اپلیکیشن چې زه تاسو ته درښیم هغه ډېر خوندور اپلیکیشن ده. هغه اپلیکیشن نوم ده پیکس لاب. ملګرو دا اپلیکیشن ده پیکس لاب. دا اپلیکیشن به یا له پلی سټور څخه را انسټال کړئ پیکس لاب، او یا ما ته په واتساپ میسیج وکړئ، زه به دغه ایډیټ کړی اپلیکیشن در وخت ما سره چې کوم اپلیکیشن ده دې کې 500 پښتو پونټونه هم شته، او پلی سټور کې چې کوم اپلیکیشن ده هغې ته پونټونه خپله اضافه کوي. نو که دا اپلیکیشن غواړئ زما واتساپ نمبر په سکرین باندې ښکارېږي، په هغه ما ته میسیج وکړئ، انشاءالله زه به تاسو ته در واستوم. دوستانو راځو اپلیکیشن خلاصوو. دوستانو اپلیکیشن چې مو کله را خلاص کړو نو ملګرو لنډ دې درښیمه. ملګرو لومړی به تاسې دا کلیک کړئ. داسې مو کله کلیک کړو ملګرو بیا به دا ټکسټ انتخاب کړئ. ټکسټ چې مې انتخاب کړو بیا به دا قلم نشانه چې کومه تاسې وینئ په دغه کلیک وکړئ. دا کلیک کوو او ایډیټ کوئ، او دلته یو نوم ورکوو. مثلا زه ورکومه پښتو زده کړه. پښتو زده کړه دا ورکړو، او بیا دلته سایز ور برابروو. مثلا زما دا سایز خوښ دی، صحیح شو. او بیا په دا کالر باندې کلیک کوو تر څو یو ښکلی رنګ ورته انتخاب کوو. مثلا زما ژیړ رنګ خوښیږي، بیا به یې فونټ ورته انتخاب کړي. مثلا زما دې کې ډېر فونټونه دي، زما دا فونټ خوښ شو، دا مې ورته انتخاب کړو. دوستانو نور ایډیټینګ تاسې پکې کولی شئ، زه یې لنډ درښیم په دې کې دا. او بیا تر ټولو مهم ټکی دا 3D دی چې لیکنه ډبل کوو. صحیح شو. اوس دا دومره ډبله دومره ډبله چې هر څومره مې خوښه وه صحیح ده، بیا یې داسې تاوومه. صحیح شو دوستانو. نو ما بالکل دا قسم خوښیږي. نو دوستانو بیا به په دغه کلیک وکړئ. په دغه سیمې کلیک وکړو، دلته به سټیکر اضافه کولی شئ، دلته امپورټ، دلته ډراو. صحیح شو. هر یو چې تاسو خوښ وو بیا په دغه کلیک کوو. دلته په دغه ځای کې له ګالري څخه یو عکس اخیستی شو، دغه له دغه برنامې عکسونه دي خپل، او دلته د عکس سایز ور برابرولی شو، او ورسره دلته بیا رنګ ورته انتخابولی شو. دوستانو دا و د ډیزاین په اړه پوره معلومات. که څوک بیا ستونزه لري نو ما ته میسیج وکړي، انشاءالله ورته حل به یې شي. که ویډیو چاته خوښ شوي نو ضرور یې لایک او شیر کړئ. د خدای په امان. بای بای.